اسهال یا ناسناستې درملنه. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نننۍ موضوع مو د اسهال یا ناسناستې درملنه ده. اسهال یا ناسناستې او ورسره خوا ګرځېدل یا کانګې عموماً د میکروبونو په واسطه منځته راځي او د 2 تر 7 ورځو په دوران کې خپله ښه کیږي. د درملنې موخه د ناروغ د بدن د اوبو د اړتیا پوره کول دي. که ناروغ کافي مایعات څښلی شي او د بدن اوبه یې کمې نه وي، روغتون ته تګ اړتیا نه لري. 1. آرام او استراحت وکړئ. 2. د بدن درد او تبې لپاره پاراسټامول څخه استفاده وکړئ. 3. دومره مایعات وڅښئ چې د تشو میتیازو رنګ مو د اوبو په شان او یا زیړ بخونکی وي. 4. که په 7 ورځو کې په خپله ښه نه شوئ او یا مو په کافي اندازه مایعات نه شو څښلی، بیا ډاکټر یا روغتون ته لاړ شئ. د اسهال کورنی علاج: 1. د لیمو جوس په ګرمو اوبو کې واچوئ او 1 قاشقه مالګه پکې واچوئ. 2. د ګاجر جوس: د ګاجر جوس څښل ژر د اسهال مخه نیسي، احتمالي انرژي چمتو کوي او د بدن مایع ساتلو کې مرسته کوي. 3. مستې وڅښئ. 4. ګواره د اسهال په ژر له منځه وړلو کې مرسته کوي. 5. د شین لاچي 3 دانې ټوټه کړئ، له شاتو سره یو ځای کړئ او نوش یې جانې کړئ، ځکه چې لاچي هم کولی شي ستاسو اسهال ښه کړي. د اسهال د لږ کچې ادرار کولو لپاره تاسو به اړتیا ولرئ مایعات او مالګې له لاسه ورکړئ. ډېرې اوبه وڅښئ. روښانه جوس، روښانه وربشې اوبه وڅښئ. کله چې تاسو ناسناستۍ سره مخ شئ، کافین لرونکي څښاک، پرون جوس، شکر لرونکي څښاک، سوډا او الکول څخه مخنیوی وکړئ. دا ټول جلب اغېزې لري. دا یو ښه نظر هم دی چې د لبنیاتو محصولات څخه مخنیوی وکړئ. کوچني ماشومان: هغه ماشومان چې ناسناستې سره وي باید ماشومانو ته مشروبات ورکړل شي. ماشوم باید خپل منظم رژیم ته ادامه ورکړي. مایعات ورکړل شي. که تاسو غواړئ د مصنوعي رنګونو یا خوندونو څخه مخنیوی وکړئ چې په ځینو سوداګریزو مشروباتو کې کارول کېږي، تاسو کولی شئ یوازې د مالګې، بورې او د اوبو په کارولو سره د کور جوړ شوی جوس وڅښئ. د چمتووالي لارښوونې تعقیب کړئ، ځکه چې ډېره مالګه زیانمن کېدلی شي، په ځانګړې توګه ماشومانو ته ډېر زیان رسوي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ، تر څو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.